बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम دوستانو څنګه یې امید لرم چې ژوند به مو ښه تیریږي. نن به موږ په دې ویډیو کې ډېر اهم اسلامي الفاظ په پښتو کې زده کوو چې څومره هم اسلامي الفاظ دي دا موږ نن راجمع کړي دي ټول به انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو زده کوئ. راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. ویډیو وګورئ که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. موږ سره پهلا الفاظ دی worship عبادت کول. doomsday د قیامت ورځ. judgment day د محشر ورځ. say سلام سلام کول. mercy رحم. merciful رحم دل یعنی چې زړه کې دې رحم وي. do mercy رحم کول. patience صبر. penitence توبه کول. condolence امراضي کول. visit the sick د بیمار تپوس کول. ablution اوداس. make ablution اوداس کول. rinse out خوله کنګلول. get hair wet د سر مسح کول. wet لندول ته وایي یعنی لوند. get elbow wet د څنګلو مسح کول. prayer rug جاینماز یعنی چې لمونځ په کوي هغې ته جاینماز وایي. after prayer مونځ کول. obligatory prayer فرض مونځ کول. optional prayer نفل مونځ کول. dawn prayer مازدیګر مونځ کول. non prayer د ماسپښین مونځ کول. evening prayer ماښام مونځ کول. evening ماښام ته وایي prayer مونځ ته وایي یعنی evening prayer ماښام مونځ کول. night prayer ماخوستن مونځ کول. night شپه وایي او prayer لمانځه ته وایي. vigil تهجد ته وایي. recitation تلاوت ته وایي. believer مسلمان. زموږ سره بل الفاظ دی apostate بېدینه. بل الفاظ دی atheist انکاري. pilgrimage حج. funeral جنازه. funeral prayer د جنازې مونځ. missionary تبلیغي جماعت. sacrifice قرباني کول. اصل کې sacrifice د اختر قرباني ته وایي. په اختر کې چې موږ تاسو کومې قربانۍ کوو اصلي هغې ته وایي. زموږ سره بل ورډ دی alms خیرات. seclusion اعتکاف. rosary تسبیح. observe fast روژه نیول. abort fast روژه ماتي. forgo fast د روژې خوړل. intention نیت. abstain پرهیز کول د یو څیز نه پرهیز کول. sin ګناه
commit sin commit sin ګناه کول. sinful ګناهګار sinful ګناهګار. bury دفن کول. call out اذان کول. prostrate سجده کول. prostration صرف سجده ته وایي. prostrate سجده کول ته وایي. adore عبادت کول. genuflect رکوع کول. زمونږ سره بل دی God willing د God willing مطلب دی انشاءالله. 5 pillars of Islam اسلام 5 بناوې. glorified is Allah د glorified is Allah مطلب دی سبحان الله. be it so مطلب دی امین. pagan or non-Muslim کفار ته وایي. pagan کافر ته وایي. non-Muslim هم کافر ته وایي. divorce د divorce مطلب دی طلاق. adultery د adultery مطلب دی زنا. justice د justice مطلب دی انصاف. humblance د humblance مطلب دی عاجزي. paradise or heaven جنت ته وایي. paradise یا heaven دا جنت ته وایي. hell دوزخ hellish دوزخي انسان ته وایي. forgive معاف کول یا بخل. hostile دښمن. hostility دښمني ته ویل کیږي. hostile دښمن ته وایي. hostility چې کوم دی دښمني ته ویل کیږي. God forbid د God forbid مطلب دی الله ده نه کړي الله ده نه کړي. fraud or deceive fraud چې کوم دی دوکه ته وایي. deceive هم دوکه ته وایي. fraud یا deceive د دواړه د دوکې لپاره استعمالیږي. promise د promise مطلب دی وعده. دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې لږ څه به مو ترې زده کړي وي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. الله حافظ.